ارکانو شرایطو کې بیان شروع او ما عرض کړو چې الله رب الجلال قرآن کې د دې وعده کړې ده ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا دا مونږ سره د هر قسم ګناهونو نه منع کوي. مینځ کې مونږ ګورو چې خلک منځونه کوي د ګناه نه منع کېږي. نو آیا د خدای قرآن دروغ وایي که د خلکو منځ نه دی؟ نو دا ښکاره خبره ده چې قرآن دروغ نه وایي. اصلي علت د خلکو په منځونو کې دی، منځ صحیح نه دی، منځ د الله درګاه کې قبول نه دی. نو ځکه دا سړی د ګناهونو نه منع نه کړ. نو د مانځه د اصلاح دپاره د مانځه احکامات هغه بیانول ما شروع کړي وو. ما ویلي چې د مانځه فرایض د بعضو په قول 14 دي او د بعضو په قول 15 دي. فرض هغه شی چې هغه ونه شي نو بیا مونځ د سړي نه کېږي. او په دې کې څه شرایط دي، څه ارکان دي. شرایط هغه فرضونه دي چې د مانځه نه خارج او بهر دي، هغه 8 دي. او کم چې په مانځه کې دننه دي نو یا 6 دي یا 9 دي. یو شرط د مانځه دپاره اودسو او د اوداسه خپل فرایض او د اوداسه سنن واجبات او د اوداسه د اندامونو دعاګانې هغه تېره هفته کې بیان شوي. دویم شرط د مانځه دپاره استقبال القبله دی، قبلې ته مخامخ درېدل. که یو سړی مونځ کوي قبلې نه په بل اړخ باندې ولاړي، مونځ یې قبلېږي نه. یو حالت کې د قبلې شرط ساقطېږي چې سړی د دشمن سره په جنګ کې اخته دی، شکست ګټ شو او د شا د خوانه کافران در پسې دي او د تیښتې حالت دی، خوف العدو د دشمن یره ده. او په دغه ټیم کې که ته قبلې ته ځان برابرې دشمن دې قتلوي نو دې وخت کې هم تا ته د مانځه د پرېښودو اجازت نشته. کم اړخ چې تا د منډې اړخ دی یا ته په اس سورې یا په ګاډي کې سورې، چې کم اړخ ستا ګاډی ځغلي په هغه اړخ باندې نیت وتړه او مونځ وکړه. نو اگر که قبلې ته به دې مخ نه وي خو دا مونځ ستا کېږي. او بل شرط د مانځه دپاره طهارت المکان دی، د ځای پاکوالی دی، که ځای دې مردار مونځ نه کېږي. او څلورم شرط د مانځه دپاره طهارت الصوت، د جامې پاکوالی دی، چې جامه یې پلیته نه وي. خو داسې نه ځینې خلک داسې مانځه ته چل جوړوي، وایي یاره زما جامه پلیته ده نو ځکه مونځ نه کوم. شریعت دا وایي چې جامه دې پلیته وه دا جامې وباسه. قمیص دې پلیت و قمیص وباسه، چې قمیص تا نه یې مونځ یې کېږي. یعنې که د چا قمیص نه وي نو داسې نه ده چې مونځ یې نه کېږي، مونځ یې کېږي. عورت د نارینه چې دی هغه د نوم نه لندې د زنګونه پورې دا عورت دی، دا خو په پرتوګ باندې هم پټي. نو ستا قمیص کې چې دی نو نجاست دی، قمیص لرې که د ځان نه. که د چا پرتوګ باندې شکي چې په دې باندې نجاست یې اوبه ډېرې دي ودې انځي، که انځلی نه شي وخت کمي هغه پرتوګ دې وباسي، قمیص نه دی، ځان پرده دې پرې جوړه کړي بیا دې مونځ وکړي. خو که داسې یو سړی چې قمیص پرتوګ او څادر هر څه یې ناولي دي نو بیا هم دته د مانځه د پرېښودو اجازت نشته. شریعت دا وایي دی به هر څه وباسي، لنډغر به په مانځه باندې ودرېږي، لنډغر به په مانځه باندې ودرېږي. خو دغه وخت کې بیا غوره دا ده چې دا مونځ دې په ولاړه نه کوي، په ناست سر یې په اشاره سره وکړي. او که چا په ولاړه باندې په لنډغره مونځ کوم کېږي، خو افضل دا دی چې بیا په ناسته باندې په اشاره سره وشي. د مانځه د پرېښودو یو حالت کې هم تا ته اجازت نشته. دښمن دې قتلیم ته به مونځ کوې، مخ دې ورختو اړخ ته که خو مونځ کوه. او چې جامه دې پلیته ده نو همغه پلیته لرې که لنډغر ودرېږه خو مونځ کوه. نور خو لاس پرېږده. یو کتاب کې مې دا هم ولیدل چې یو سړی دی د مازدیګر او د ماښام په منځ کې هغه اوبو واخېسته، اوبو غرق او ګرداو کې د اوبه ډوپۍ او بیا یې اوچتئ. خو په دې ټیم کې ده د مازدیګر مونځ کړی نه دی. نور ته یې چې وکته نور لا ولاړ دی. په دا ډوپېدو اوچتېدو په ټیم کې که ده په اشاره د مازدیګر مونځ ونه که دغه مونځ حسابي هم د ده سره کېږي بیا. نو نور به سره کم تکلیف دا باندې چې تکلیف راشي نو چې اوبه درته نه وي تیمم به وهې، جامه دې پلیته وباسې به یې. مریض وي ولاړه نه وي په ناسته به یې کوې، په ناسته نه شي کولی په ملاسته به یې کوې، تکیه باندې تکیه نه وي په ملاسته به یې کوې، څه به هم لې خو په اشاره به مونځ کوې.
او چې داسې حال ته ورسېدې چې بیخي هغه اشاره هم نشي کولی، نو هغه ټایم کې بیا ستا نه دا مونځ ساقطېږي. بل شرط د مانځه دپاره معرفت الاوقات، د وختونو پېژندل دي. وخت ضروري دی که یو سړی د سهار مونځ په دې ټیم کوي کېږي نه. خو وخت ګورې تاسو د ماسپښین یوې نیمې بجې ته وخت وایي، دا وخت نه دی. وخت د زوال د 12 بجو نه د ماسپښین شروع کېږي، نن سبا د 3 یا 4 بجو پورې د ماسپښین مونځ تقریبا کېږي. دا ټول ته وخت ویلی شي. او تاسو چې بیا کله 1:30 بجه چې ټیم وټاکل شي او چې امام 2 منټه وروسته راغی به تاسو اور بلي بیا په جومات کې. او هغه وجه څه دا څوک چې جومات کې تنګېږي هغه سړي سره شیطان ډېر کلک ملګری. جومات کې تنګېږئ ما، دا ذمواري د امام د هغه به راځي، هغه خپل وختونه پېژني. او که تاسو د هغه نه په وخت ښه پوهېږئ بیا دغه امام ته جواب ورکړئ، هغه بیا ساتئ ما. او که نه داسې چې ستاسو امام په وخت ښه پوهېږي نو هغه سره غم شته، هغه خپل ټیم ته ځان را رسئ. 2 منټه 3 منټه 5 منټه که مخکې رستو کېږي هغې کې تاسو سوچونه مه کوئ، ساعتونو ګنټو ته مه ګورئ. هغه تاسو سره چې کومې ګنټې دي هغه ستاسو استاد سم شته دی. تاسو چې څومره غم د جمع دی هغې نه لس چنده زیاتې د امام سره شته دی، نو بیا ولې پکې سوچ کوئ؟ یو څوک به راځي تاسو ته به جمع درکوي. دا ګورې تاسو ته ما یو ریکارډ پرېښی، یقینا چې زه به بند نه یم ډېر، لیکن په دې 8 کالو کې یو میاشت وروسته زما 8 کاله دې جومات کې پوره کېږي. دا روانه میاشت تېره چې زما به 8 کاله پوره شي. په دې 8 کالو کې یو ورځ کې د یو ماسپښین مونځ په دې کې ما یو چا ته پرېښی دی چې هغه یې ورکړی دی. دا زما ریکارډ دی دې جومات کې. په 8 کالو کې په یو ورځ کې د یو ورځ مونځ دی، هغه هم چې ما د کور نه طالب را لېږلی و 5 منټه وروسته شوی و، هغه اودس کول او بیا دلته حاجي صاحب مرتضي نجي صاحب نیک سړی دی، هغه وړاندې شوی او هغه پسې خلکو اقتدا کړې ده. نو ما درته عرض وکړه چې دا ما سره د وخت غم شته، ما ته د جومات غم شته. که زه په عرض کې یم تاسو ته به یو سړی داسې پرېږدم چې ستاسو مونځ به ورپسې کېږي. نو د وخت پېژندل فرض دی، خو هغې کې تاسو شاته کتل او راشئ نه مه کوئ. کله سړی مېلمه سره وي کله څه وجه وي، داسې عزتمند مېلمانه راشي چې د هغې په مخ کې سړی هغې مخکې کولو ته اراده وي چې هغه مخکې کړي، نو د دې وجه نه کمنټ وروسته مخکې کېږي سړی. بل شرط د مانځه دپاره هغه ستر العورت دی، عورت پټول دي. نو عورت د نارینه دپاره ما مخکې وي چې د نامه شروع او د زنګونه پورې دې کې که کوم ځای د نارینه ښکاره شي د ده مونځ نه کېږي. د دې نه سوا دا نور عورت د انسان نه دی، که هغه د چا مټه ښکاره شي یا د چا ولې ښکاره شي په دې مونځ فاسدېږي نه. او د زنانو دپاره عورت چې دی هغه ټول وجود د زنانه اصلي ښځې عورت دی، سوا د مخ نه دی، تندي نه نیولې داسې دا عورت نه دی. دا کفین دا یوازې را لاسونه چې کوم دي بره د دې رسغینو نه بره نه ښکته، او بل چې دی قدمونه د خنګرو پورې دا د ښځې عورت نه دي. که دا یې په مانځه کې ښکاره شي پروا نه کوي. د دې نه سوا نن سبا اکثر ښځې دا موږ چې کوم پټکي ته وایو ګاج استعمالوي، او دې ګاج کې دننه د سر ویښتان ښکارېږي. د دغې زنانو مونځ ګورې نه کېږي. بهر که کومې زنانه اواز اوري داسې ټیکری چې هغه دومره نری چې هغې کې د دې ویښتان ښکاره شي، د دې عورت ښکاره شي، یا داسې لباس نادرشاه مولوي صاحب د خدای وبخي او خدای دې درجات عالیه ورته ورکړي. نادرشاه مولوي صاحب هغه پنجپیریانو شهید که کور ته ور واوښته، کور کې یې وایسته، لوی مناظرو په ثوابۍ کې تېر شوی دی. نو هغه به دا خبره کوله، وایي دا ځینې خلک چې دي ویل جامې اغوندي، وایي دا ویل په جهنم کې وکندره د ویل جامو والا به د ویل کندې ته ورځي. ګپ به یې کله لګو ویل په جهنم کې وکندره او د ویل جامو والا به د ویل کندې ته ورځي. نو هغه دا مطلب و چې دا ویل جامې ډېرې نری دي، هغې کې د زنانو بعضو عورت ښکارېږي، په هغې مونځ نه کېږي. نو دغې شیانو ته باید فکر زنانه وکړي. دا یو څو شرطونه د مانځه، ارکان د مانځه یعنې هغه فرضونه چې مانځه کې دننه دي. نیت هم په شرایطو کې راځي، نیت تړل دا ضروري او فرض دي. د خولې ضروري نه بلکې نیت د زړه قصد ته ویل کېږي، او چې خوله ورسره ملګرې شي دا ډېره ښه ده، یعنې افضله ده. د هغې نه بعد تکبیر تحریمه دا فرض دی. قیام فرض دی او درېدل په مانځه کې بغیر د عذر نه که چا قیام ونه که مونځ نه کېږي. قوموا لله قانتین کې الله امر کړی. رکوع فرض ده، ورکعوا الله قرآن کې امر کوي ورکعوا مع الراکعین، د مونځ کوونکو سره رکوګانې وکړئ. سجده فرض ده، ورکعوا واسجدوا، رکوع کوئ سجدې کوئ، الله ته امر کړی. او قرأت فرض دی، دا الحمد نه د دې نه وروسته چې دا کم قل هو لوستی شي امام تلاوت کوي دغه فرض دی په مانځه کې. او قاعده اخره که 2 رکعتې مونځ یم دغه قاعده او که
څلور رکعتي مونځ اوله قاعده نه دویمه قاعده دغه ناسته چې ده دا فرض ده نو په مانځه کې دننه دا شپږ فرضونه شو دیو کې که یو شی چا نه پاتې شو نو په سجده سهو باندې بیا راټینګېږي نه مونځ یې فاسد شوی دی لکه د چا نه قرائت پاتې شو د چا نه رکوع پاتې شو یا سجده پاتې شو یا قیام پاتې شو یا تکبیر تحریمه پاتې شو او یا اخره قاعده پاتې شو په دغه صورت کې دا مونځ نه کېږي دا نور خو درنه نه پاتې کېږي او قاعده اخره کله کله پاتې کېږي ته مو سوچي مثلا ته په څلور رکعته مانځه ولاړې او د څلورم رکعت کې چې کله کېنې ستا ګمان راغی چې دا به زما دریم رکعت یې نیغ ودرېدې بیا نو چې کله نیغ ودرېدې په ولاړه در یاد شو چې هلکه دا خو زما څلورم رکعت و نو شریعت مسله دا ده ته به د ولاړې نه واپس کښېنې هغه قاعده به وکړې او بیا به ته سجده سهو وکړې نو ستا دا مونځ شو ځکه هغه فرض تا وکړه چې اخري قاعده ده خو لږ دې وروسته وکړه د اخر چې په فرضو کې راشو سجده سهو لازمېږي او که داسې وشو چې تا په دریم رکعت کې څلورم کې پاسېدي او تا وې دا دریم رکعت دی په ولاړه در یاد نه شو رکوع سجده دې وکړه بیا در یاد شو چې هلکه ما خو پنځم کې شروع کړې ده نو بیا به ورسره یو رکعت بل ملګری کې شپږ به شي دا شپږ واړه به ستا نفل شي او هغه فرض دی ټول فاسد شو ختم شو فرض دی ولې مات شو ځکه تا نه اخري قاعده پاتې شوې ده اخري قاعده فرض و هغه تا نه پاتې شوه نو اوس ته دې څه بل ملګری که چې شپږ شي دا به دې نفل شي او د دې نه سوا نور به څلور رکعتو نفلو بیا نه تړې نو ما مسله داسې وکړه چې کوم فرض ما درته وښوده فرض که در نه پاتې شو بیا په سجده سهو نه راټینګېږي بیا مونځ فاسد دی د سر نه کیبی د دې نه سوا څه واجبات دي په مانځه کې واجب بیا هغه چې هغه سجده سهو بیا وکړي نو هغې باندې مونځ بېرته صحیح کېږي لکه لفظ التکبیر الله اکبر په یو سړی الله اجل ویم ویلی شي الله الرحمن وی الله اعظم وی دا ویلی شي اوله قاعده په مانځه کې واجب ده تشهد فی القاعدتین په دواړو قاعدو کې چې دا تحیات لله ویل کېږي دا په دواړو قاعدو کې واجب دی که د چا نه راپاس شو د سهو دې وکړي ثمانیه فی الرکوع والسجود رکوع سجده کې درنګ تېرول ښه په دمه سره کول د چرګانو په شان ټونګې نه وهل ښه په دمه سره کول دا واجب دی تعین الاولیان للقراءات اول دوړو رکعتونو قرائت ته متعین کول قرائت په مانځه کې فرض دی خو که یو سړی اول کې ونه کړي رستي کې وکړي څلور رکعت لري اولو کې قل هو ونه وي او رستو دواړو کې قل هو وویله نو دی دې سجده سهو کې مونځ شوی یعنې ده خو فرض وکړه چې قرائت دی خو ده نه واجب پاتې شو پکار و چې دی اولو رکعتو کې ویلی ده په رستو رکعتو کې ویلی ضم السوره دا صورت لري الحمد پسې متصل ویل دا واجب په دعای قنوت په وترو کې ویل دا واجب دی که امام پسې ولاړ وي او دعای قنوت په رمضان کې تېنه پاتې شو یا دوه رکوع ته لاړه الله اکبر الله اکبر چغې پسې مه کوه نیغ پسې تم ټیټ شه امام پوهېږي هغه به سجده سهو وکړي خلاصه شوه خبره ځکه دعای قنوت واجب دی او چې ته رکوع ته لاړې او رکوع دې کړې دی او بعضې سادهګان امامان دي هغه چې الله اکبر چغه وهي بیا را ودرېږي نو چې بیا را ودرېږي د فرضو نه واجبو ته بیا راځي لمونځ هم ځان ته فاسد کړي بېرته نه همغه شان تم پسې کوږ شه چې ته پسې کوږ شي نو هغه به رسته سجده سهو وکړي بس لمونځ به صحیح شي امام دپاره بعضې واجبات شته جهر د ماښام ماخوستن او سبعي په منځونو کې جهر کول د الحمدو د قل هو د تلاوت دا واجب دي که د جهر په ځای چا خفیه ووي اندازې ته کتی شي 3 آیتونه لنډي یا یو آیت اوږد دومره یې که پټ ویلي و د زور په زوره د جهر په ځای باندې نو بیا به سجده سهوه کوي او که یا ماسپخین ټیم دی او دی په جهر لګیا شو نو دومره انداز چې 3 آیتونه لنډي یا یو آیت اوږد دا پټ لوستل پکار و د په زوره وي نو بیا به هم سجده سهوه کوي او که داسې و ماسپخین ټیم و یو الحمدلله بس بیرته نور پټ شروع شو بیا سجده سهوه پې نشته یا د ماښام مونځ دی او پټې شروع که الحمدلله رب العالمین او نور پسې مخکې لاړ نړه نو بیا د باندې سجده سهوه نشته متابعت الامام د امام متابعت واجب ده په مقتدي باندې خو کتابونه لیکي چې امام متابعت صرف صلات کې نه ګوره که مونځ لیکه د مانځه نه بهر د امام متابعت واجب ده په مقتدیانو باندې دی به د امام خبره مني ځکه هغه یې د دین پیشوا ګرځولې د دین ستنه مونځ دی چې تا پې دومره اعتماد کړی دی چې دا د دین ستنه لویه بنا د دین او هغه شی چې د ایمان نه وروسته اوله پوښتنه د مانځه کېږي
په دې عظیمه مسله د دین یعنې مانځه کې د هغه ته واک ورکړی دی چې څه کې هغه راباندې کوه، نو بیا نورو مسایلو کې ولې واک نه ورکړې؟ نو د دین په هره مسله کې به خپل امام ته واک ورکړې. د دین مسایلو کې به امام سره مشوره کې مړی درته پېښ شو، د شریعت د مسلو تپوسونه به ترې نه کوې. تاسو ګورئ دا پوښتنې نه کوئ د موږ نه، موږ ته بیا را روان یې، بس هله اسقاط مو جوړ کړی رواجي، او هغه چې کوم دی د شریعت چې کوم اصول او چوکاټ دي چې د مړي هغه روژې یا منځونه شمارل دي، نه تاسو شمارئ، نه د امام سره مشورې کوئ، یو رواجي چورلنډۍ کوئ، د هغې مو موږ ذموار نه یو. تاسو راځئ امامانو سره مشورې کوئ، امامان نه پوښتنې کوئ چې دا څه دپاره دا کار کېږي، دا صابون او دا شیونه څه دپاره در راوړم، د دې څه فایده ده؟ ایا زما په مړي قرض پاتې دی، هغه قرض خلاصولی شم، دې ته بیا څه حاجت دی؟ چې قرض نه شم خلاصولی طریقه یې ته راوښیه، په څه طریقه یې وکړم؟ نو دا شان مشورې تاسو نه کوئ دې شیانو کې. د حشر میدان کې موږ در باندې غاړه خلاصو، هسې نه چې د رواج باندې بیا خدای نیولي یو موږ ته راځئ چې مولانا تا ویې چې هله اسقاط ښه شی دی، که تا ویې هله اسقاط ښه شی دی، او ما ویلې هله اسقاط ښه شی دی، خو د فقهاو په شرطونو باندې چې زموږ فقهاو کومه طریقه ښودلې ده، د مړي روژې د مړي منځونه هغه به حسابېږي، هغې به مسلات کېږي. که بیا تا سره دومره پیسې برابرې دي چې هغه بغیر د چورلنډي او د تاول نه خلاصېدی شوي، هېڅ حاجت تاولو ته نشته. او که چېرته داسې وي چې هغه نه خلاصېدي، غریب وي، وارث غریب و، مړی غریب و، حق ور باندې 1,00,000 روپو پاتې دی، پیسې 10,000 دي، نو په دغه وخت کې مونږ وایو چې بیا داسې ناولې په قبر مه منډه، 10 مسکینان کېنوه، دا 10,000 ورکه، 10,000 ثواب شي، هغه به واپس تا ته درکړي، 10,000 بل ته ورکه، 6,000 ثواب به شي. داسې به تاویږي 10,000 روپو نه به خدای تعالی ثواب د 1,00,000 روپو جوړ کړي، ستا د مړي غاړه به پرې خلاصه شي. موږ داسې صورت کې هله اسقاط ته جواز ورکړی دی، موږ ویلي دا روا دی. خلکو د هغې نه رواج جوړ کړی دی، بس دین او بېدیني جوړه کړې ده. نو هره مسله کې مقصد مې دا و چې تاسې لږ امامانو سره مصلحت کوئ، د علماو سره ما عرض وکړه چې ګوره لویه ستنه د دین چې مونځ دی، هغې کې مو واک ورکړی دی، په یو الله اکبر ټول سر په سجده پرېوځئ ورته. نو بیا په هره مسله کې امام چې خبره درته کوي منئ، او خبرې ورپسې بې ځایه مه کوئ. او بل د واجباتو نه سجده تلاوت ته چې کله قرآن لوستی شي، په دې کې بعضې آیتونه دي چې هغې کې سجدې راغلي دي، هغه آیت ته چې ورسېږي لازم ده سجده. بل د واجباتو نه تکبیرات العیدین دي، اختر کې چې کوم تکبیرونه لوستی شي دا واجب دي. او بل د واجباتو نه سجده سهو ده په امام و منفرد دواړو باندې، چې کله دې نه څه پاتې شي واجب پاتې شي، یا فرض دې نه د خپل ټیم نه رستو شي. سنن د مانځه سنتونه تکبیری تحریمه چې کې لاسونه اوچتول په دې کې سنت دي. که چا اوچت نه کړه مونځ یې شوی دی خو ناقص دی. یو چا وي الله اکبر لاسونه یې نه وړه بره، مونځ شوی دی لیکن مونځ یې ناقص دی، دنه سنت پاتې دي. دعای قنوت کې لاسونه اوچتول سنت دي. د اختر په تکبیرونو کې لاسونه اوچتول سنت دي. کله چې تکبیر کې غوږونو ته لاس وړي، نشر الاصابع ګوتې پراخه نیول، نشر الاصابع دا سنت دي، ګوتې به داسې نه نیسي، داسې پراخه به ګوتې نیسي. بیا چې مونځ کې شروع وشي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک، دا لوستل دې ته ثنا ویلی شي، دا سنت دي. چې کله راغلی امام ولاړ دی قرأت شروع دی، د قرأت اورېدل په مقتدي باندې واجب دي، او ته یې کې تا دپاره سبحانه ویل سنت دي. نو دا سنت پرېږده د امام متابعت وکړه، امام سماع وکړه، په دغه ټیم کې به ته سبحانه بیا نه وایي چې کله امام شروع کړي. وضع الیدین علی الشمال، ښی لاس په چپ لاس باندې کېښودل دا سنت دي په مانځه کې. که یو سړی په مانځه ولاړ دی لاسونه یې په نامه نه دي ایښي، هسې ځوړند نیولي دي، مونځ یې شوی دی خو دی سنت یې نه پاتې دي، یعنې ناقص مونځ دی، پوره مونځ نه دی. ده ته پکار و چې ښی لاس یې په چپ لاس باندې د تعظیم دپاره ایښی وي. تکبیرات الانتقالات، رکوع ته کوزېږي الله اکبر، سجدې ته ځي الله اکبر، بیا پورته کېږي الله اکبر، دا انتقالاتو تکبیرونه سنت دي. تسبیح الرکوع، په رکوع کې سبحان ربی العظیم ویل دا سنت دی. او دارنګې اخذ الرکبتین، زنګون نیول په رکوع کې دا سنت دی. ګوتې داسې پراخه زنګون چې نیسې ګوتې به دا زور ورکړې، ګوتې به پراخې، دا سنت دی. د رکوع نه بیا پورته کېدل قومه چې ورته ویلی شي دا سنت دی. د دواړو سجدو په منځ کې کېناستل جلسه ورته ویلی شي دا سنت دی. سجده علی 7 اعضاء، په اووه اندامونو سجده کول دا سنت دي. اووه اندامونه څه شی دي؟ 2 لاسونه دي، 2 زنګنونه دي، 2 قدمونه دي، او یو چې دی نو پوزه ده یعنې مخ دی.
نو یو مخ شه، دوه زنګنونه، دوه لاسونه، دوه قدمونه، دا اوه اندامونو باندې سجده دا سنت ده. په سجده کې سبحان ربي الاعلى ویل سنت دي. دا تحیات لستون رستو نبی علیہ السلام باندې درود ویل اللهم صل علی محمد دا سنت دي. دا غین رستو دعا کول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه دا سنت دي. سلام چې ګرځي مخ ګرځول خیر چا پړښت دا سنت دي. اعوذ بالله الفمانځ کې چې کله ثنا وایي او دا الحمدلله مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا سنت دي. بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دی. امام والضالین وایي ته ورپسې پټ آمین وایي دا سنت دی. رکوع نه چې کله پورته کېږي سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد کله چې ځان ته دا سنت دی. او بعض وایي چې امام هم دواړه وایي دا د یارانو مذهب دی راجح دی. اتحیاتو کې چې کېنې خیخ په درول او چپ خپه چې کوم دی غوړول او په هغې کېناستل دا سنت دی د نارینه لپاره. زنانه به تورک کوي، تورک کو ناټې لګولو ته ویل کېږي یو اړخ ته ځان وباسي او کښېني ورباندې. او بعضې خلک وایي چې یاره نارینه هم داسې کېناستی چې رسول الله ناست دی. او رسول الله ناست دی د هغې دوه وجې دي. یوه وجه دا ده چې رسول الله کله دغه شان ناسته کړې ده خو ناټۍ یې لګولې په مانځه کې، نو دا دغه وخت کې رسول الله مبارک ضعیفه او مریض و د بیمارتیا په حالت کې کړې ده. او دویم دا دی چې نبی علیه السلام یوازې د نارینهو دپاره پیغمبر نه بلکې د نارینهو زنانهو ټولو پیغمبر و. نو نارینه به په هغه عمل کوي چې کوم رسول الله خیخ په درولې ده او په چپه ناست دی. دا مونږ چې تاسو کوم کښېنو او کوم وخت کې چې رسول الله تورک کړی دی یو اړخ ته یې ځان ایستلی دی هغې کې تعلیم زنانهو ته دی. زنانه به په هغه حدیثو عمل وکړي. د زنانهو دپاره خو بل پیغمبر نه راځي، نو په ټول دین باندې به ټول امت عمل وکړی شي. ځینې مستحبات په مانځه کې شته دي. ترک الالتفات مانځه کې یو خوا بل خوا ته کتل دا مکروه دي. دینه به ځان ساتې چې ځان یې وساته دا مستحب دي. تغطیة الفم خولې ته دې اسویلی راغی نو دا لاس وړل، نو په ولاړه چې کله یې داسې د لاسونه ایښي دي نو بیا به ښی لاس وړې. ولې که ته چپ لاس وړې دا به تې لرې کړې او دا به داسې کړې نو دواړه لاسونه دې خوځي نو ښی لاس به خولې ته یوس. او که داسې و چې په اتحیاتو کې ناست وي نو چپ لاس ته دی بیا ښی لاس ته حاجت نشته، بیا به چپ لاس اوچت کړې. نو خوله پټول دا مستحب دي. دفع السؤال دا ټوخی درته درځي نو بې ځایه ټوخي کول نه ځان ساتل مستحب دي. او حتی الوسه به ځان ټینګې چې ټوخی ونه کړي. بیا چې ډېر تنګ شي که ودې که پروا نشته. خو اکثر خلک دا پکې ځان ته ولګوي ګرمي ده. زیارت القرات قرات فرض دی. یو ایت اوږد یا درې ایته لنډي د ته لګیا یې اوږد قرات کې دا مستحب دی، ثواب ورکې ډېر دی. البته چې امام وي بیا به خلک تنګې نه. امام چې وي خلک به نه تنګې. د بخاري حدیث دی معاذ رضی الله عنه چې رسول الله مبارک ته به یې منځو که باندې ته به لاړه هغلته به یې د ماخوستن امام و جمع ورکوله. یو دیکان را روان دی او بخاري کړی دی صحابي دی هغه وی چې راځه جمع ولاړه ده بس چې ودرېده پسې نو ده پکې آل عمران دی که سورې بقره شروع کړې ده بس کوزېږي نه. هغه وی چې دا خو ډېر اوږد مونځ شو نو سلام یې وګرځو او را خپل مونځ یې وکړه واپس لاړه. صحابي مبارک چې مخ را وګرځو معاذ رضی الله عنه تپوس یې وکړو دا څوک و. سړي ته غوسه ورځي که نه چې ابتدا وشي او بیا سلام وګرځېږي او بیا پسې ځان ته مونځ وکړي. وی دا خو هغه فلانې صحابي و. ده وی دا خو منافق ده چې ما پسې مونځ نه کوي. بس هغه منافق ټکې خو ډېر سخت ټکې هغه زمانه کې منافقان خو لنډې طبقه د جهنم کې پراته وي. بس صحابي خفه شو رسول الله مبارک ته لاړو ما ته منافق ویلي دي. معاذ رضی الله عنه راوغوښته وی دا دې ولې ورته ویلي وی ما پسې ابتدا وکړه بیا ځان ته مونځ وکړه. هغه ورته یا رسول الله باغ مې اوبه کړی او ستړی ستومانه وم او چې رالم د سورې بقره شروع کړې بیخي کوزېده نه نو زه به ده ته ولاړو زه ستړی ومه. نبي علیه السلام راوي د حدیث وایي په دې ورځ دومره غوسه و چې مخ مبارک یې تک سور شو د ډېرې غوسې د لاسه. او معاذ ته یې دا خبره وکړه چې ای معاذه تا خلک د دین نه متنفره کړه، تا د دین نه خلک متنفره کړه. دومره اوږد مونځ کې ته خلکو ته ته خو خلک د دین نه متنفره کوې. نو عرض مې دا کوو چې فرض مونځ کې خلک مه ستړي کوه چې اوږد مونځ کې په تهجد ودرېږه په نفلو ودرېږه ماخوستن نه تر سهاره ودرېږه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به 2 رکعاتو کې ټول قرآن د شپې خلاصو. دا ښه کار دی، منع نه دی. خو نیمه نیمه ګنټه کې فرض کول چې خلک ځان پسې ټنګ کې پړې ګرمۍ کې دا نبی علیہ السلام هغه وخت سره په دې خفه شوی دی. صحابو ته په دې غصې کړي دي چې دومره اوږده منځونه خلکو ته مه کوئ. او تاسو سادهګان و یاره دا مونځ وایي ډېر اوږد کوي نو په دغه کې غټه تقوا ده. دغه مونځ چې اوږد کوي دا هم د شریعت خلاف لګیا دی.
دغه مونږ یو ګټ کې نفلي مونږ وکړو فرضي ولې دومره وکړي خلک څنګه پړې وانی رسول الله مبارک وي تاسو د ضعیفانو د مریضانو خیال ساتئ په مانځ کې چې څومره بوډاګان درکې یا مریض درکې هغه انداز ته ګوري چې په کوم انداز مونږ خوشحالي دا مطلب مې نه دی چې ټونګي وه خپل د مانځه حق ادا کا لیکن خلک تنګول په مانځه کې د شریعت خلاف د خوارجو مون بارک نبی علیه السلام فرمایي اخر زمانه کې خلک روزي قرآن بلولي لا یجاوز تراقیهم د سرغړک نه ښکته به کوزېږي نه عمل به په قرآن باندې نه صرف د قرآن چغه به دعوت به قرآن ته قرآن تراشه قرآن تراشه چغه به دی رسول الله مبارک فرمایي یصلون منځونه به کوي او داسې مونځ به کوي چې تاسو ته به د خپل مونځ د هغې په مقابله کې سپک ښکاره شي که د هغې مونځ تاسو وګورئ وګورئ چې یاره مونځ خو دغه مونځ دی نیمه ګنټه کې فرض کېږي لیکن رسول الله فرمایي که د هغې روژې تاسې وګورئ د خپلې روژې به درته سپکه ښکاره شي خو بیا وایي دین نه به داسې وتلي لکه د هغه شی چې د ښکار نه بوټ وځي او څه غوښه ورپسې نښتې نه وي بل د مستحباتو نه ترتیل فی القرآن دی قرآن په دمه دمه لوستل بل د مستحباتو نه ملا او شا په رکو کې برابرول دي بل د مستحباتو نه دا دی چې ځنګلونه به چې کله سجدې ته ځې دا به د لاسونو نه مخکې لګې او لاسونه به د پوزې نه مخکې لګې او پوزه به د تندي نه مخکې لګې اول به ځنګلونه ولګې بیا به لاسونه ولګې بیا به پوزه ولګې بیا به تندی ولګې او چې کله پورته کېږي نو اول به تندی اوچت کړي بیا به پوزه اوچت کړي بیا به لاسونه او بیا ځنګلونه کدا د چا پکار وي کدا د چا پکار وي په خبر کې الا بیت الله سره به ګرانو هغو اورېدونکو او هغو مینوال دا خپلای کیسټ او همداشان نور کیسټونه د جهاد علماء تقریرونه تلاوتونه نعتونه او انقلابی جهادي ترانې نظمونه پتا پدې پتا ملابي پتا یاد لرئ اهل السنت والجماعت کیسټ مرکز پشته کسخانی کباڑی بازار خبر خار مجاهد فیض الله او اسد الله دکان سجده چې دین دواړه لاسونه مینځ کې به کېدي خو دا لاسونه به داسې انداز کې کېدي چې د پوزې دا ځای چې کوم دی ستا د دې دواړو غټو ګوتو مینځ ته جوړ شي لاسونه مینځ کې به سر کېدي او دا پوزه چې کوم ده دا دواړه غټه ګوتې به دې ځایونو ته برابرې کېږي د دې په خاطر که ګرمي وي ستا د پوزو نه وینه راځي یا څه شی راځي جومات به ننولې کېږي ستا په ګوتو باندې به پرېوځي دا به د پوزو سرو ته غټې ګوتې برابرې بل له مصاحباتو نه توجه الاصابع نحو القبله د خپو د لاسونو ګوتې به د قبلې اړخ ته ګرځې نو د لاسونو ګوتو خو ګرځېږي د خپې ګوتې ګرځول دا ډېر سخت کار دی سجده کې چې ګوتې لګوې نو چې زور پوره ورنکړې ورته نو هلته ته سوچ وکړه دا ستا دا ګوتې ځمکې ته دي قبلې ته نه دي چې کله ته پوره زور ورته ورکړې نو بیا به دا ګوتې قبلې اړخ ته راتاوېږي خو دا پوره زور سړي ته ورکوي تندي ته هم زور ورځي او پښو ته به هم پوره زور ورکړې نو قبلې ته به راتاوې شي بل د مصاحباتو نه دا دی چې په مانځه کې به تندی څنډې نه خاورې پې پرېوتې چې داسې کې دا مکروه دي نه مزان ساتي بل د مصاحباتو نه دا دی چې د دواړو خپو په منځ کې به د څلورو ګوتو په اندازه کې پراخي راولي ارت به نه درېږي دې انداز کې به ولاړې او د هغې علت دا دی چې که ته ازاد ودرېږې نو بیا دا مونځ ستا به رچخندي بیا هغه خلک چې ازاد درېږي یو ګز هغې ته ګوره چې کله رکوع سجدې ته ځي نو بیا راغونډېږي دی دې راغونډ نه شي دی دې نر شي سجده دې ولګوي نه شي لګولی سجده دا یو حدیث پیش کوي چې نبي علیه السلام فرمایلي نبي علیه السلام حدیث نه دی موقوف روایت دی ابن عباس صاحب روایت دی چې تاسې دا اوږې او خنګري سره وجنګوئ په مانځه کې نو ګورې هغه حدیث کې خنګري او اوږې دواړه راغلي دي دا چې څومره ازاده درېږي دی وایي موږ د خپې خنګري جنګو سره خپې خنګري دې وجنګول د دواړو اوږو په منځ کې د یو ګز فاصله پرېښود هغې سره څه شی کوي نو حقه تاسو احتیاط وکړئ خپلو کې جوخ جوخ ودرېږئ او د څلورو ګوتو په انداز کې تاسو خپې کېدئ هم به مو خپې سره جوختې هم به مو ولې نښتي سره نو رسول الله مبارک دا مطلب دی چې صفونه جوخ جوخ دروئ دا مقصد دی راغی او بیا دینه تپوس دا کوئ چې یاره په جمع کې ولاړ یم بهانه دا کړه چې زه خنګری جنګومه دا امام دی ولې دومره ارت ولاړ دی هغه چا سره خپې جنګوي بیا دې هم نور جواب نه نو عرض مې دا کوو چې دا خپې څلور تاسې ګورئ سوچ وکئ دی چې په کم شکل ولاړي که نه د انسان تعظیم ته راشئ د خدای تعظیم لکه د انسان تعظیم ته سوچ وکئ
ستاسو یو مشر ولاړی، یو ملک ولاړی، یو بادشاہ ولاړی، یو څوک ولاړی، تاسو سوچ وکئ په هغه ټیم کې چې دا کم خلک هغه ته تعظیم کې ولاړی، د دې دا شکل لږ درته وښیم. دومره آزاد چې ودرېږي او لاسونه ورته داسې کېږي، تاسې چېرته یو بنده تعظیم داسې لیدلی؟ دا خو تعظیم دی مونځ. د یو بنده تعظیم په دې بد شکل کې نه کې، خدای ته په دې کلنکارۍ باندې ولاړې او تاسې دا ټول اهل حدیثو ته سوچ وکئ په مانځه کې به لوبې کوي، داسې به یې لاسونه ایښي بیا به دلته ګوتې وي، ټوله ورځ به داسې ګرېږي نه تاسې وګرځېږئ دې خلکو ته چې تا تر سنت دعوهګیر دی او تا سنت ته بلي، په مانځه کې به لوبې کوي، په ږیره باندې به رشخند وایي، دا شی نه به ټول مانځه کې کوي، لاسونه به دلته. نو عرض مې دا کوو چې دا تعظیم دی. تعظیم په نامه باندې په عزت ګوره امام صاحب چې نامونه لنډې لاس وي حدیث ورکې وا حدیث راغلي د دې لپاره چې نامونه لنډې لاس ونیسې ستا دا ولې راټیټېږي، دا چې لنډې لاس کې دا ولې راټیټېږي، ستا دا قواره دا هیئت او دا شکل عاجزۍ ته جوړېږي. او چې دلته ستوني کې د لاس نه خو متکبره فرعون جوړېږي، بیا دې څه عاجزي خدای ته وکړي. نو بل دا شو چې قدمونو میم کې فصل به څلور ګوتو اندازه عمره وي. بعضې خلک ډېر چاغي که نه، که هغوی یو لیش اندازې هم پروا نه کوي، هغوی څلور ګوتې نه شي کولی، هغسې دي. اتحیاتو په حالت یې په زنګون باندې لاس کې ښودل دا مستحب دي. هر رکعت کې د الحمد نه مخکې بسم الله ویل مستحب دي. نامه نه لنډې لاس کې ښودل دا مستحب دي د ولاړه باندې په قیام کې. دا یو څو مستحباتو. باقي د دې نه تاسو په یو ځل یادولی ټول نه شئ. ما مخکې ویلي دا کم کیسټو والا روانه جمعه کې به هغه ځان سره کیسټې راوړي، را واخلئ، هغې نه په دمه دمه باندې یاد کوئ. بیا دې کې چې کم فرض ما بیان کړي دي، فرض چانه پاتې شو په سجده سهوی به یې د هغې جبري نه راګرځېږي، پټۍ نه لګي پې، بس هغه مونځ فاسد دی سر نه کوئ. واجب در نه پاتې شو سجده سهو وکړه نو بیا ستا هغه مونځ بېرته صحیح کېږي. سنت در نه پاتې شو د هغې بیا راګرځول سنت دي، که بیا دې راوګرځو ډېره ښه ده ځکه څه نقصان پکې راغی. مستحب در نه پاتې شو بیا راګرځولې مستحب دي، اسانه طریقه ده. که وایي چې یاره مستحب دي پاتې شوي دي بس پاک نه کوي، ګناهګار نه یې پې، خو که وایي په کمالې طریقه مونځ کوم بس بیا یې راوګرځوه. ځینې دعاګانو وعده ما تاسو سره کړې وه چې بعضې دعاګانې هغه به انشاءالله تاسو ته بیانوم او هغه به تاسو یادې کوئ. سړی جومات ته رادننه کېږي څه دعا به وایي؟ بسم الله والسلام علی رسول الله. دا د مصنف حدیث دی. نبی علیه السلام به چې جومات ته راته وی به بسم الله والسلام علی رسول الله، د خدای په نوم شروع کوم او سلام دی په نبی علیه السلام باندې. تاسو به م وایئ السلام علی رسول الله یا السلام علیک یا رسول الله، ذهن کې به یې راولئ. اللهم اغفر ذنوبی، اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. خدای زما ګناهونه معاف کا او د رحمت دروازې ما ته پرانیزه او ښی خپه به ځان نه مخکې کړي، جومات ته به دننه شي. کله چې بیا د جومات نه وځئ چپه خپه به مخکې کړئ. بسم الله والسلام علی رسول الله، اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک یا اللهم انی اسألک من فضلک. دواړه راغلي دي. خدای زما ګناهونه معاف کا او ما ته د خپل احساناتو دروازې خلاصې. کله سړی اوده کېږي څه دعا به وایي؟ د اوده کېدو په ټیم کې به وایي اللهم باسمک اموت واحیا. خدای ستا په نوم باندې مرم او ستا په نوم ژوندی کېږم. یعنې مراد یې دلته د مرګ او د ژوند نه خوب او راویښېدل دي. ستا په نوم اوده کېږم او ستا په نوم راویښېږم. او چې کله د خوب نه رابیدار شي نو بیا به وایي الحمدلله الذي احیانا بعد ما ماتنا. هغې رب لره ثنا ده چې زه یې را ژوندی کړم راویښې کړم، وروسته د دې نه چې لږ ټیم دپاره یې زه اوده کړی او مړ کړی وم. دا دعا به وکړي. او که دې خوب کې څه بد خوب لیدلی او چې ده دپاره خطره وه، زوی چا ویشت ورته، داسې غلط خوبونه سخت کله سړی ګوري، دی پې خفه شو چې څنګه رابیدار شو نو داسې دعا به کوي اللهم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤیا ومن شر ما وقع فيه. خدای د دغې خوب د شر نه په تا باندې پناه غواړم او په دې کې چې کوم شر ما ته واقع کېږي د هغې باندې پناه غواړم. هغې کې چې هر څه تا ته لیکل شوي د هغې نه به خدای تا خلاص. کله چې ګاډي ته خېږي نو ګاډي هغه زمانه کې نه و، هغه زمانه کې یوه کشتۍ وه او یو اسونه و اوښانو. اوښانو ته چې کله سړی خېږي او سورېږي نو داسې به وایي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. پاکي هغه ذات لره دا سخر لنا هذا چې موږ ته دا غټ غټ څاروي مسخر کړي دي. وما كنا له مقرنين، حال دا موږ د دې قابو کوونکي نه وو. که خو وایي چې بس منډه وامه څوک به یې راټینګ، موږ د دې قابو کوونکي نه وو. وانا الى ربنا لمنقلبون، او موږ دې خدای ته واپس رجوع کوونکي یو او وتلونکي یو. دا دعا به کوي.
او چې کله کشتۍ کې سړی سورېږي نو بیا به دا دعا وایي بسم الله مجریها و مرساها، په نوم د هغه خدای باندې شروع کوم چې بوونکی د دې کشتۍ دی او بندونکی د کشتۍ دی، د هغې ذات په نوم باندې چې کوم دی راګرځون. خو هغه زمانه کې کشتۍ وه یا اسونه وو. اوس ځینې علما وایي چې د اسونو چې کومه دعا ده هدې ویلی شي ګاډي په ټایم کې، ځینې وایي د کشتۍ دې ویلی شي، نو سړی خوله پرې نه ماتېږي، دواړه دې ووایي چې ګاډي ته خېږي دواړه دعا دې وایي بسم الله مجریها ومرساها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ونحن الى ربنا منقلبون. کله چې کوزیږي سړی د ګاډي نه ربي انزلني منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، خدای ما کوز کا په داسې یو ځای کې چې د برکت نه ښکلی او ډک ځای او ته غوره د کوزونکو نه یې، دا دعا به کوي. کله چې سړی جامن نه وي اغوندې څه دعا به وایي اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. خدای تعالی رسنا ده تا ما ته د ښکلې جامه راواغوسته، خدای د دې غوره جامې خیر درنه غواړم او د څه خیر دپاره چې دا جوړه شوې ده چې عبادتونه کول دي هغه هم درنه غواړم. واعوذ بک من شره، د دې شر درنه غواړم، د شر باندې تا باندې پناه نیسم د دې د شر نه او د هر هغه شر نه چې په دې کې کم کولی شي هغې ټولو شرونو نه زه پناه غواړم. شر شته دی جامو کې. ګوره نبي علیه السلام فرمایي من البس لباس الشهرة في الدنيا البسه لباس المذلة يوم القيامة. په دې دنیا چې چا د زینت او د شهرت جامه واغوسته د قیامت په ورځ به خدای دته د ذلت جامه ور په غاړه کړي. نو جامه خو اغوندې خدا به وایي چې خدایه د دې د هغه شر نه پناه غواړم چې دې کې ما بیا ونیسې ور باندې بېرته. او چې کله جامې وباسې نو بیا به صرف بسم الله، حدیث کې دا راغلي بسم الله به ووایي. کله چې سړی کور ته ځي د کوروالي په حالت کې یو دعا به کوي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. په نوم د خدای شروع کوم، خدایه ما د شیطان نه لرې که او شیطان زما د هغه رزق نه لرې که چې تا ما ته راکړې ده، زما د روزۍ نه شیطان لرې که او ما د شیطان نه لرې که. نبی علیہ السلام فرمایي د دغې کوروال نه که کم ولد پیدا شو هغه ولد به خدای د قیامته پورې د شیطان نه بیا ساتي چې چا دا دعا کړې وه د کوروالي په حالت کې. او دویمه پیدا ورکې دا ده چې شیطانان او پیریان چې سړی جامې وباسي خان به ورپورې هغه ته ګوري او چې کله دا دعا ته وکړه چې اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بیا شیطان دا قدرت نه لري چې تا ته وګوري، تا بیا نشي لیدی، خان یې به در پورې نه. کله چې باران ډېر سخت راشي نو کومه دعا به سړی کوي اللهم حوالينا لا علينا، خدایه دا سخت باران غیر چاپېره په پټو ووروه په موږ یې مه وروه. بس دغه دعا دې کوي، رسول الله مبارک دا دعا کړې ده. کله چې سړی روټۍ خوري اول شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم او که بسم الله ونه ویله شیطان ورسره ملګری کېږي هغه کم برکت چې ختمېږي. نبي علیه السلام روټۍ خوړی بابا سپین ږیری راغی صحابي و هغه چې کېناسته ښه لاس شوی وکړه بسم الله یې ویله، دې کې یو ماشومه جنۍ راغله نو را چپ لاس یې داسې وروګت که ورته، نو رسول الله مبارک ورته بسم الله ووایه ښی لاس راوړاندې که. لږ وروستو هغه بیا چپ لاس راوړاندې که جنۍ ماشومه وه، بیا یې چې په درېیم ځل نو رسول الله مبارک وخندل، صحابه کرام ورته یې ولې وخندل؟ وایي دا شیطان ته مې کاته ډېر وخت نه دلته موږ ته په تمه و، وایي دا سپین ږیری چې راغی نو هغه ګمان دا و چې بسم الله به ونه وایي، چپ لاس به شروع کړي نو زه به ورسره ملګری شم، لږ وچ شي وخورم. هغه چې بسم الله ویله ښی لاس شروع که شیطان نه امیده شو، وایي دا ماشومه را روانه ابلیس دلته غلی غلی کېده چې دا ماشومه به په چپ لاس شروع کړي. ماشومه چې راغله نو هغه ته ما بسم الله ورښوده او په ښی لاس یې شروع کړه. وایي دویم کله د شیطان یې دا چپ لاس ور وړاندې کړه، وایي ما بیا ښي لاس کړو چې په درېیم ځل مې که شیطان هغه دی په ځان خورې بادۍ چغې وایي تختي لګیا دی، وایي ما شیطان ته خندا راله. نو په دغه طریقه باندې بسم الله ووایي او چې کله روټۍ خلاصه شي نو بیا به دا دعا کوي چې الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. هغه رب لره ثنا ده چې ما ته روټۍ راکړه موږ ته اوبه راکوي او موږ یې د مسلمانانو نه ګرځولي یو، دا دعا به کوي. او دا یو دعا خامخا یاده کوي. یو مجلس کې کېناستې غیبت به مو کړی، دروغ به درنه ویل شوي، د دې مجلس د کفارې دپاره نبي علیه السلام یو دعا ښودلې ده، وایي چې د مجلس په آخر کې دا دعا ولسته څومره ګناه چې دې مجلس کې کړې ټوله درته خدای بخي. هغه دعا ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك پاکی د تعالی یا خدای ثنا تعالی را دا خو تاسو مانځه کې یاد دی دوټه کې اشهد ان لا اله الا انت،
گوی کوم سوا ستانه بل معبود نشته دی استغفرک بخنه درنه غواړم واتوب الیک تا ته توبې او رجوع کوم. نو دغه دعا چې کله د مجلس اخر کې سره وکړي نو د مجلس کې دروغ دی ویلې غیبت دی کړی دا ټول درته خدای معاف. سخت باد چې راوالوځي سړی به بیا کومه دعا کوي اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. خدای دا باد رحمت وګرځي دا عذاب مه ګرځي. کله به چې باد راغی د نبي علیه السلام رنګ به ډېر متغیره شو. ابو ویرېده چې دې کې چېرته عذاب په موږ باندې رانه شي نو بیا به یې دا دعا کوله. کله چې برېښنا راشي پړقایي برېښنایي دعا به کې اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك. خدای ستا په عذاب موږ مه هلاکې، خدای ستا په غضب مو مه قتل کې، او موږ مخکې د دې نه چې ستا هلاکت په خلکو راځي ستا غضب خلکو ته راځي د هغې نه مخکې موږ ته نجات راکړه او موږ معافه کړه. دا دعا به کوي. یو ځای داسې ایماران لړمان ورکې ډېرې رسول الله مبارک وایي درې کرته سړی په ځان دا ولولي اعوذ بالکلمات الله التامه من شر ما خلق. د خدای په هغه تامو پوره کلمو باندې پناه غواړم د شر د هغه څه نه چې خدای پیدا کړي دي. دا د درې کرته په ځان ولولي. ماران او لړمان به دی که ماښام یې لوستلي سهاره پورې به دی چیچلی نه شي، که سهار یې لوستلي ماښام پورې به دی چیچلی نه شي. چرګ د کور کې ساتلی دی اذان یې وکړه. د اذان په ټیم کې رسول الله مبارک وایي چرګ تر هغې اذان نه کوي تر څو چې فرشته ونه ګوري. نو په دغه ټیم کې به ته وایي الله اکبر. ته به وایي اللهم انی اسألک من فضلک، اللهم انی اسألک من فضلک. خدایا زه سوال کوم ستا نه د فضل ستا. او چې کله خر رمباړه وایي یا سپی غاپي نو رسول الله مبارک وایي خر ترګ رمباړه نه وایي تر څو چې شیطان ونه ګوري. نو ته به په دغه ټیم کې وایي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. دا په حدیثو کې راغلي. یو سړی وپرنجېږي الحمدلله به وایي. څوک چې ورته ناست وي هغې به جواب ورکوي یرحمک الله. یو څوک در باندې سلام اچي السلام علیکم ته به ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ادر سره ښه کړي ته به لږ نور هم ورزیات کړي. یو کس راغی سلام یې واچو السلام علیکم، دویم راغی وی السلام علیکم ورحمت الله، دریم راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نبی علیه السلام یې یو ته خدای 10 نیکۍ ورکړي، دویم ته یې 20 نیکۍ ورکړي، دریم ته خدای 13 نیکۍ ورکړي. چې یو ټکی زیاتېږي 10 نیکۍ په الله زیاتوي. مړی چېرته قبر کې سپارې نو وایي بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، یا بسم الله وضعناک وعلى ملة رسول الله سلمناک. د خدای په نوم مې کېښودې او په ملت د نبي علیه الصلاة والسلام مې وسپارلې. مریض پوښتنې ته ورغلې اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شافي الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رب د مخلوقاتو چې کوم دی هغه د خلکو نه تکلیفونه لرې کوي. واشف انت الشافي، خدای ته شافي دی کس ته شفا ورکه. لا شفاء الا شفاءك، ستا د شفا نه بغیر بله شفا نشته دی. دا دعا به ورته وکړي. بعضې خلک ډېر تنګ شي داسې وایي خدای ما ته مرګ راولې. رسول الله وایي د مرګ ارزوګانې مه کوئ. که څوک ډېر تنګ شوی په ژوند نو داسې دعا کوئ اللهم احییني ما كانت الحیات خیرا لي وتوفني ان كانت الوفات خیرا لي. خدای ما ژوندی پرېږده که ژوند راته غوره مرګ راته راوله که مرګ راته غوره. دا دعا نبي علیه الصلاة والسلام د تکلیف په حالت کې ویلې ده. سپوږمۍ دې اولیده په هغه ټیم به دعا کوې الله اکبر الله اکبر الحمد لله لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اني اسألك خير هذا الشهر واعوذ بك من شر القدر واعوذ بك من شر يوم الحشر. خدای سوال درنه کوم د دې میاشتې د خیریت په خیر روانې تېره کړه. پناه غواړم د شر د تقدیر نه اعوذ بك من شر يوم الحشر. او د قیامت د ورځې د شر نه هم پناه غواړم. په هغه ټیم کې به دغه دعا کوي. کله سړی د کور نه بهر ته وځي دعا به کوي اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. خدای زه پناه غواړم پتا په دې چې ذلیله کړی شم یا ګمراه کړی شم یا زه په بل ظلم وکړم یا بل په ما ظلم وکړي یا زه جهل بل باندې وکړم یا بل په ما غضب او غصه وکړي. په دې ټولو باندې خدای تا باندې پناه غواړم. چې کور نه سړی وځي دا دعا به کوي. داسې دعاګانې وي. دا انشاءالله تاسې بیا کیسټ پیدا کړئ اوس زر زر ما بیان کړي. د هغې نه بیا ټول یارې کوي. دا مستحبات دي او تاسو لپاره یادول ضروري دي او انشاءالله مفید دي ستاسې لپاره. درود شریف په شوق سره ولولئ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد.